أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظر كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پدی آیاتونو مبارک کی اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ دا حضرت شعیب علیہ السلام او داغه د قوم تذکرہ کی. حضرت شعیب علیہ السلام دا د لوط علیہ السلام د لور یادا داغه اولاد کی دی او الله دی مدین خار ترولی گو. مدین خار متعلق مفسرین حضرات فرمائے چې دا د حضرت ابراہیم علیہ السلام دریم زوی دی او دا بی بی قطورا داغی د وطن نه دی. نو دغه علاقہ دغه وطن پا مدین په نوم سره مشهور وګرځیدو. الله حضرت شعیب علیہ السلام دی مدین خار ته راولېږه. بعض روایتو کې دا دی چې حضرت شعیب علیہ السلام الله دو قومونو ته رالیږلیو، یو د مدین خلکو ته او دویم چې کوم دی اصحاب الایکا د ځنګل او د بڼ خلکو ته. خو بعضې روایت کې دا چې دا دواړه قومونه یو قوم دي. برحال الله تعالی راولېږه شعیب علیہ السلام مدین خار ته د مدین خلکو ته. اوس دا شعیب علیہ السلام قوم اگرچه د حضرت ابراہیم علیہ السلام د نسل نو، خو چونکې ډیره موده تیره شوله او د دغه قوم چې کوم دی نور مشرکانو خلکو سره روابطو، نو دغه قوم هم په شرک کې مبتلا شو. شعیب علیہ السلام ته الله تعالی د خطابت او د کلام ډېر لوی کمال ورکړیو. په ډېر ښه اسلوب سره به چې کوم دی تقریر کولو، وعظ کولو، تبلیغ کولو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی کلا د حضرت شعیب علیہ السلام ذکر کولو، نو ورسره به فرمایي چې دی خطیب الانبیاء دی. ځکه دی په خطاب کې چې کوم دی ډېر بهترین انداز سره قوم ته مخاطب و. د ده په قوم کې دوه خرابې وي. یو خرابي چې کوم دی هغه شرک او بت پرستی وه، او دویمه خرابي چې کوم دی هغه په ناب طول کې کمی و. چونکې دا قوم په یو داسې علاقه کې آباد دي چې بحر احمر نه کوهی تور جانب ته دا علاقه ده، او د دې دا یو تجارتی چې کوم دی شهرا ده د جزیره عرب نما کې چې کوم دی دا یو تجارتی شهراګانو کې یو شهرا ده، یو تجارتی منډې ده چې د یمن نوالی تر شام پورې چې کوم لاره ده او د عراق نوالی تر مصر پورې، دا دواړه لارې چې کوم دی په دې مدین ښار کې یوځای کېږي او یو ډېر لویه غټه تجارتي منډې ده. دغه منډې کې به خلکو کاروبار دپاره د مختلف مقامات نه به خلک راتل، تجارتي قافلې به راتللې او هغوی به چې کوم دی دغه دی کې سوداګري تجارت به یې کولو، اغستل خرڅول به یې کولو. ډېر مالداره خلک وو، خو لیکن د مالدارۍ په وجه باندې
دوی کې تکبر غرور راغی شرک اختیار کو او د مال زیاتول لپاره په ناپ تول کې کمی شروع کو نو شعیب علیہ السلام چې کله دی قوم تراغي الله راولېږه پیغمبر لومبني ورته د بت پرستۍ نه منع کوي او د شرک نه منع کوي او د یو الله عبادت ته رابلي قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره وی فرمایل چې ای زما قومه د یو الله عبادتو کې ما سوا د الله نه بل څوک د عبادت ور مستحق نشتا او بیا الله فرمای قد جاءتکم بینة من ربکم په تحقیق سره راغی تاسو ته واضح دلائل ستاسو د رب د جانب نه بینان مراد معجزم کی دی شي بینین مراد چې کوم دی د حضرت شعیب علیہ السلام دا طرز خطاب نه مراد دی چې پړیخ کولی طریقې سره به نصیحت او تبلیغ کولو ځکه چې دا شعیب علیہ السلام د معجزې باره کې قرآن مجید کې ذکر نشتا چې کومه معجزات ته ورکړې شوې وه نو علما فرمایي چې د بینین مراد بیا د حضرت شعیب علیہ السلام هغه طرز کلام خطابت دی چې الله ول ډیر حکمت او په تقریر کې او په بیان کې الله ول ډیر تاثیر اچولی نو ځکه فرمایي چې په تحقیق سره راغی تاسو ته واضح دلیل د تاسو د رب د جانب نه چې هغه د حضرت شعیب علیہ السلام چې کوم دی نبوت او پیغمبري ته هم مراد دی دویم ورته اوس فرمایي فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اے قومه په ناپ تول پورا ناپ تول کوي او په دې ناپ تول کې کمی مکوي خلکو ته په سيزونو ورکولو کې بس پورا اخلي او پورا چې کم دی ورکوي که ناپ کوي او که تول کوي په دې کې ستاسو فایده ده دنیوي هم اخروي هم او بیا اگر چې تاسو ته بظاهري دنیوي لوگوں ته څه فایده ښکاري خدا څوک چې دوکه کوي او فریب کوي نو د هغې هغه فایده لږې مودې پورې وي وروستو چې کوم دی د هغې انجام بیا ډېر خطرناک وي د ده په مال کې چې کوم دی بې برکتي شروع شي او بیا چې کوم دی هغه ټول هر څه تباه و برباد شي نو که تاسو پوره ناپ تول کوئ نو په دې کې ستاسو دپاره د دنیا او آخرت فایدې دي او دویم دا چې ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها فساد مخوروي یا فساد مکوي په ځمکه کې رستو د هغې د اصلاح نه گویا مطلب دا چې الله تاسو ته کله پیغمبر راولېږه د پیغمبر په ژبه تاسو ته چې کوم دي هر څه واضح کړل حلال او حرام درته وښودله حق او باطل ته وښودو چې څوک د عبادت مستحق دی او څوک د عبادت مستحق نه دی لہذا چې کله پیغمبر ستاسو اصلاح وکړه او تاسو ته خبره واضحه کړه نو د هغې نه پس غورې بیا د بت پرستي او شرک مه کوئ او دغه شان دا ناپ تول کې کامې مه کوئ ذالکم خیر لکم دا خبرې چې کوم زه تاسو ته کومه چې د یو الله عبادت وکړئ او پورا ناپ تول کوئ نو دا غورې ستاسو لپاره بهتره ده په دې کې ستاسو د دنیا او آخرت دواړو فایدې دي ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والی او ما رښتینې منئ نو تاسو چې کوم دي زما دا خبره ومنئ د یو الله عبادت وکړئ او دا ناپ تول کې کمې مه کوئ دویم د دې قوم چې کوم دی بله خرابي پکې دام وه چې دوی به هغې خلکو ته په لاره کې کېناستل چې کوم خلک به شعیب علیہ السلام تلل او د هغه نه به چې کوم دی هغه سره به ناسته پاسته کوله یا په هغه باندې به ایمان راوړو نو دې خلکو به لومبنۍ خدا چې دوی به په لارو کې کېناستل توعدونه نو دا خلک به یې رول چې تاسو چې کوم دی دا دی پیغمبر لمزه دی غوري تاسو چې کوم دی د خپل پلار نیکه د دین نه منع کوي او دی غوري دروغجن دی وتصدون عن سبیل الله او بیا کو فرق څوک به منع کېدل نه او خامخا به تلل نو دی به بیا په زوره باندې په ډنډه باندې یا په قوت طاقت سره دا خلق د الله لارې نه منع کول من آمن به هغه خلق چا چې په الله باندې ایمان راوړو نو هغه خلق به بیا په زوره باندې منع کوو وتبغونها عوجا او بیا به د دین په لارو کې چې کوم دي د اسورات کم ذکر وشو هغه د اسورات مراد د دین لاره ده نو د دین په لاره کې به بیا کوږوالی لټوو پای کې به شبهات پیدا کول
چې دا پیغمبر دروغجن دی، دې د ځان نه چې کوم دی دا خبرې کوي او تاسو ته یو نوي دین چې کوم دی هغه راوړی دی، نو لهذا د پلار نیکه دین مه پرېږدئ او په دغه دین کې چې کوم دی دا دین کې چې کوم دی ستاسو خیرخواهي نشته، لهذا دی به په دغه دین کې ولا شبهات پیدا کول او کوږوالی به یې لټولو. نو اوس ورته الله فرمایي ته دوی ته ووایه چې واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، ای قوم یاد کې هغه وخت چې تاسو قلیل وې لږ وې الله تاسو زیات کړئ. مراد دا چې اول تاسو او تعداد کې تاسو کم وې الله د اولاد درکړو، تاسو نسب چې کم دی هغه زیات کړ. یا تاسو چې کم دی اول غریبانان وې الله تاسو مال سیوا کړ. یا تاسو جسمانی لحاظ سره کمزور وې الله د چې کم دی جسمانی صحت قوت طاقت درکړ. نو دا نعمتونه د الله یاد کړئ او غریات ساتئ که تاسو د الله د نعمتونو قدر ونکو ناشکري م وکړه نو ستاسو نه مخکې قومونه تیر شوي دي. قوم لوط چې کوم دی د هغه تباهۍ اثرات ته وګورئ، ګیر چاپېره د هغې هغه کنډرات موجود دي، اوس هم هغه نښې نشانې شته، لیکن هغه خلک دنیا کې اوس نشته، نیست و نابود دي، هلاک او تباه شوي دي. نو وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین، وګورئ څرنګې انجامو د مفسدینو خلکو چې کوم چا فساد کولو یعنی کفر او شرک کولو د هغې خلکو انجام ته وګورئ، قوم لوط ته وګورئ تباه او برباد شوي دي. بیا ورپسې آیت کې چې کوم دي مؤمنانو ته زیری ورکوي او کفارو ته چې کوم دي تنبیه ورکوي، خبرداری ورکوي چې را کم خلک کم ټولي په تاسو کې ایمان راوړو په هغه خبرو چې کوم سر زه الله را لېږلی یم او کم طایفه چې هغې ایمان نه راوړي نو فصبرو پس تاسو صبر وکړئ حتی یحکم الله بیننا، الله به زموږ منځ کې فیصله وکړي چې کوم خلک د ایمان خاوندان دي اهل حق دي الله به چې کوم دي هغوی له انعامات ورکوي، او چې کوم خلک ایمان نه راوړي او په باطله باندې په باطل دین پسې روان دي او د بوتانو عبادت کوي نو د هغې ته چې کوم دي د هغې تباهي را روانه ده. لہذا الله بهترین فیصله کوونکی دی وهو خیر الحاکمین، د هغه فیصله بیا څوک رد کولی نشي. نو لہذا صبر کوئ، مؤمنانو یو قسمه زیر ورکوي او کافران یری چې کافرانو ویریږي غوري حاکم الحاکمین ذات او پیش کیږي او هغه به چې کوم بیا د حق فیصله کوي او د هغه فیصله بیا څوک رد کولی نشي. وإلی مدین اخاهم شعیبا، الله فرمایي مونږ ولیږه مدین ته ورور د دوی شعیب علیه السلام. نو قال او فرمایي شعیب علیه السلام یا قوم اعبدوا الله، ای زما قومه د یو الله عبادت وکړئ، ما لکم من اله غیره، نشته تاسو لپاره د الله نه علاوه بل څوک د عبادت مستحق. قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته بینة واضح دلیل او معجزه من ربکم د جانب د رب تاسو نه. نو فاوفوا الکیل، پس پورا ناپ کوئ، والمیزان او تول کوئ، ولا تبخسوا الناس او مکموئ خلقو ته اشیاءهم د هغې څیزونه، ولا تفسدوا فی الارض او فساد مکوئ پس مکه کې بعد اصلاحها رستو د هغې د اصلاحنا. ذالکم دا خبرې چې کوم زه کوم چې د یو الله عبادت وکړئ او ناپ تول کې کمی مه کوئ، خیر لکم په دې کې ستاسو لپاره بهتري ده، ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړونکي یې نو په دې کې ستاسو لپاره غوره دی. ولا تقعدوا او مه کښېنئ بکل صراط په هله لاره باندې توعدون چې تاسو خلق یاروئ، وتصدون عن سبیل الله او منع کوئ خلقو له د الله د لارې نه. من آمن به هغه خلق څوک چې په الله ایمان راوړي تاسو هغه یاروئ او د الله لارې نه منع کوئ. وتبغونها عوجا او تاسو په دغه لار کې بیا کوږوالی لټوئ. واذکروا او یاد کې ای قومه اذ کنتم قلیلا، هر کله چې تاسو وې لږ، فکثرکم الله تاسو زیات کړئ په مال دولت اولاد سره او دغه شان په صحت سره. وانظروا او وګورئ کیف کان عاقبة المفسدین، څرنګې انجامو د مفسدینو خلکو. وان کانت طائفة منکم، او کچری یو ډله په تاسو کې آمنوا بالذي ارسلت به، ایمان راوړی وي په هغه څیز چې په کوم سره زه لېږلی شوی یم، وطائفة او یو ډله لم یؤمنو چې هغه ایمان نه راوړي، نو فصبروا پس صبر کوئ،
دواړه ډلې صبر وکړي حتی یحکم الله بیننا تر دې چې الله به زموږ منځ کې فیصله وکړي وهو خیر الحاکمین او الله بهترین فیصله کوونکی ذات دی. وإلی مدین اخاهم شعیبا اولېږه موږ مدین ته ورور د هغې شعیب علیه السلام قال هغه وفرمایل یا قوم اعبدوا الله ای قوم د یو الله عبادت وکړئ ما لکم من اله غیره نشته تاسو دپاره ما سوا د الله نه بل څوک د عبادت مستحق نشته قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته بینة واضح دلیل من ربکم د جانب د رب ستاسې نه نو فاوفوا الکیل پس پوره ناپ کوئ والمیزان او تول کوئ ولا تبخسوا الناس او مکموي خلقو ته اشیاهم سیزونه د هغوی ولا تفسدوا فی الارض او فساد مکوي پس مکه کې بعد اصلاحها رستو د هغې د اصلاح او ټیکوالي نه پس ذالکم دا کومې خبرې چې ما کوم تاسو ته وکړې خیر لکم په دې کې ستاسو پر خیر او بهتري ده ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان راوړونکي نو دا خبرې تاسو لپاره غوره دي. ولا تقعدوا او مکینې بكل صراط په هر لاره کې توعدون چې تاسو یروئ وتصدون عن سبیل الله او تاسو منع کوئ خلق د الله د لارې نه من آمن به هغه خلق چې چا په الله باندې ایمان وروړو وتبغونها عوجا او تاسو لټوئ په دغه لارو کې کوږوالی نو واذکروا او یاد کې قومه اذ کنتم هر کله چې وی تاسو قلیلا لږ نو فکسرکم الله زیات کړی تاسو وانظروا او وګورئ کیف کان عاقبت المفسدین څرنګه انجام د مفسدینو خلکو وان کانت طائفه او کچری یو ډله په تاسو کې آمنو ایمان راوړي وي بالذي پاغه سیز باندې ارسلت به چې په کوم سره زه رالیږلی شوی ما وطائفه او یو ډله لم یؤمنو چې ایمان نه راوړي نو فاصبروا پس صبر کوئ دواړه ډلې حتی یحکم الله بیننا تر دې چې الله زموږ منځ کې فیصله وکړي وهو خیر الحاکمین او الله بهترین فیصله کوونکی ذات دی.